سورة الزلزال دا مدنی سورت تے او پدی کی اتا ایتونی دی دا ہجرت نباد رب العالمین دا نازل کرده او موضوع دی سورت دا چا اللہ سبحانه وتعالی بکی دا آخرت اغا حیبت ذکر کرده بلدہ چی بندگانو تا بداغوی اغا عمل خوی کیگی نو ضرب برابر عملی چی کرده که بد ده او که نیک عمل لی داغی جزا بہت ملوی یو حدیث کی رضی چی دا دی قرآن یا دا صورت چی دے دا جسوی کوئی لکه نیم قرآنی چی ہوئی خو صحیح خبر دا چی اغا حدیث چی دے اغا سند داغی کمزور ہے دی صورت کی اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها كلتي وخزول شزمك بخزول داغي سرا زلزلة ديتو جزمك وخوزي يعني زمك بيو خاص طريقي سرا خزول كيجي كلتي دوي مشبيلي واليش نشپیلی دو دی یو اولنی ده دنیا ده ختمی دو ده پاره او یو دوی مده چی ده خلق بیا رب العالمین تر پاسی او بمنز که سو کال دی سلویخ کال بمنز که دی دو شپیلو بمنز که ده قیامت زلزله ده رب العالمین ده دی مبارک بسورة الحج کم ویلی دی ان زلزلة الساعة شیء عظیم یقینا ده قیامت ده زلزله چی ده یو غټه خبره سخت زلزله بعيدة وأخرجت الأرض أثقالها أو روب باسيز مكبو جنخبل وأخرجت الأرض أثقالها پس مکه کی جدن سپرتی دا برو باسي کاغه مړی او کاغه خزانی دی کاغه هر سری دا چې کله دوی مشپېلې وای هر څه به بار تروزي انسانان به ټول د قبرونو رپاسي و بدري او د سرونو به د خپل دوړي پاکي کی خاور به پاکي کی رب العالمین طرف ته روان شي ځکه الله په قران کې وبل ځکه سویلي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون الله بدون پر به شپېلې ول شي فاذا هم قيام داخله ټول ودرېږي ينظرون ګوري روان او زمکه به هر سره وبسي دغه خبر الله په سورۃ الانشقاق کې کړی دا واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت زمکه کې جدن سیده ټول سره بار تر گزار کی انسانان به ټول لوزي او رب العالمین طرف ته روان شي وقال الانسان ما لها او وی به انسان سشوي دي زمکه لا تعجب کې وپریوځي انسان چې زمکه له سشي د واجب حال يومئذ تحدث اخبارها بدغ ورزب زمکه بیانې خبرونه خپل خبري وکړي د زمکه يومئذ تحدث اخبارها ځکه انسان په تعجب کې پریوته چې د څه حال روان دي زلزله له بزمکه باندې به زمکه بدل شو الله په قران کې دا خبره کړې ده چې يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات د حساب کتاب د پاره چې کوم زمکه هغه د زمکه نه او بل زمکه او دي صفاز مکه چې به باندې رب العالمین نافرمانی نه شي هغه باندې حساب کتاب کې انسان بوتاریانی بیا به ډیر یم په دې چې کله زمکه خبري شروع کی شړې زمکه څنګه خبرې کوي جواب دغه ده بأن ربك اوحى لها پدې وجه چې رب ستاب حکم کړی یغه ته پدې وجه خبرې کوي دغه جواب دی خپل ځان ته وګوره نو تا کې غوخه ده رګونه دي وینه ده وډو کې د دین خبرې روزي دا جيبه خبره نه نجدا جيبه خبره ده او رب العالمین په قادر دی او مولګي خبرې کوي زمکه خبرې وکړي د لري خبره نه به دې ته تو ګوره د ژوندې انساني مؤمني د سوچ کې یاري خبرې ته د جبه جره د غوخه ده به د شونډې د غوخه ده
او اډوکی دي غاخونه دي دا غوخه چې غوخه سره ملو شي आवाज تیروزي بیا چې غوخه کم طرف ته تاوي نو جدا لفظ بروزي دل الله طاقت ته کنه انت لارشه د قصابین غوخه واله دو ټوکړي یو بل رواچو چې سوي کنه وي ټول دنیا له طاقت را جمع کې سبت راونه وشي او الله سبحانه وتعالى دا چې قادر بادشاہ دی دا زورور بادشاہ دی چې دا جيبه انساني پیدا کړی دی چې دا غوخه د غوخه سره ولګي आवाज راوځي به چې دا غوخه کم طرف ته تاوي دا جيبه چې تسنګ تاوي دي چې لفظ راوځي ټول لفظ الفاظ خو یو شان نه دي د هر یو د پاره چې نه جيبه جدا جدا تاويږي کله د منځني غاخونو سره لګي نو کله د جامو سره لګي کله بر تعالو سره به لګي نو لفظ به تروزي دا رب العالمین طاقت ته نو دې زمکه ته الله په دغه ورځ وی چې خبري وکا حدیث کې راځي امام احمد ابن حنبل امام ترمذی امام نسائی او نورو کتابونو کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم د آیت وی به وی اتدرون ما اخبارها تاسو ته پته شته چې زمکه څه خبري ده بس سوي اغوتي الله ورسوله اعلم الله ده رسول ته پته موږ ته پته نه کیږي سبوي رسول الله صلی فإن اخبارها او دي خبري توکيري ان تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها ان تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه اخبارها واذا دي خبري دادي چې دا په هر زنانه او نارینه باندې به د گوی ورکی چې د پلانی دا کار کړی دی کذا وکذا د پلانی کار کړی دی یوم کذا وکذا په پلانی ورځ باندې په پلانی وخت کې په دې ځکه د دې زمکه خبري نو ته چې سم کړی په دې زمکه له پانسه د هر څه نوٹ کیږي د زمکه په خپل خبري کوي ته دې جمعه ته منځ راځي دلته رب العالمین بندگی کې د زمکه په گوی ورکی دلته پکور کې دنه تناسي ګناونه کې اکم چې پټ ګناونه دی هغه کې نه دا سوچ مکو چې بس دا خبره چې پټه پاتې شو د زمکه مو د قیامت ورځ خبرې کوي پاتې لا د چې ستاد اندامونه به خبرې کوي دا جبه به خپل خبرې کوي دا غوګونه به خبرې کوي دا سترګې به خبرې کوي لا سونه خپې درسه خبرې کوي دا غي سره سره د زمکه مو خبرې کوي الله سبحانه وتعالى عادل بچا دی بس په دې زمکه باندې هم خبرې وکي دي دوی خبرې کوا او د اندامونو ته هم وی چې خبرې کوا چې د انسان دا ونه وی چې الله ما سره ظلم کړي اگر که د هر څه نوٹ شوی دی بغیر د خبرونه کزمکه خبرې وم نه کی او که اندامونه خبرې وم نه کی خو کرامن کاتبین دغه ملائکه چې دا خبرې سکړي د نوٹ کړي لیکلي خو بیا الله سبحانه وتعالى د انسان ته داخلي چې چرته د انسان دا ونوي چې الله موږ سره ظلم کړي الله وی چې خپل ازمکه دا خبرو کړي د ازمکه نستا مخې ته ده تبي دا ګناه نه وکړي دیواریان ودري چې دا ګناه خو دې کړو نو خیال کوي ګوره د ازمکه هم د قیامت برز خبري کوي از هر سنه غټ خبره چې الله سبحانه وتعالى عالم دی او مونږ یې نه زمونږ اوري نو چې هغه زمونږ یې نه زمونږ اوري دا یې د پاره د خبره کافی ده کنه ده کافی ده خو بیا به دا خبرې چې به کو سره زیات شي نه به انسان په ځل کې خاص کر د مؤمن په ځل کې یې خډې رشي يومئذ يصدر الناس اشتاتا پدغه ورځ به واپس شي خلک مختلفې ډلې الله ته خلک روان شي واپس بشي د کم زینا د قبرونو بر واپس شي رب العالمین ته ډلې بر رواني ولي بر رواني ليروا اعمالهم چوخو شي دوی ته عملونه د دوی د دې لپاره بر رواني ټول خلک بر رواني ډلې بر رواني ته یو کتاب لیکل دی دغه لپاره رواني خپل کتاب د پر رواني ځکه دا خبرن سیاده ساتي چې هر انسان لګیا دی اوس یو کتاب لیکي نو کله چې یو عالم یا یو مؤلف کتاب ولیکي هغه په هر موضوع کې نبی د انتظار کوي چې دا کتاب بازار ته راوځي نه چې بازار کې وسنګ چي نو د بعضو مؤلفینو کتاب دسی چې هغه ډیر خو چي د بعضو هغه بالکل ونه چي
نه کامیاب شي او یا تاوان کې شي. نو موږ هم اوس لګیو یو کتاب لیکو، هر انسان لګي، هر انسان که امپړ دی او که عالم دی که جاهل دی او که ماشوم دی او که لوی دی که هر څوک دی یو کتاب لیکلی کی. دا کتاب به راوځي کله بازار ته؟ قیامت په ورځ. او داسې به راوځي چې ناشنا به راوځي. لکه اوس که زه یو کتاب ولیکم بالفرض نو یو څو کسانو ته به ښکاره شي چې هغه په یو ملک کې، هغه په یو علاقه کې خو محدود کسان به ټول خو یې نشي کتی. او دغه کتاب چې کوم ته لیکي نه دا به د آدم علیه السلام نه واله د آخرین انسان پورې ټول به یې ګوري، دې ټولو ته به دا ښکاره کي. نو خیال کوه چې د خپل کتاب کې داسې څه ونه لیکي چې د قیامت په ورځ به د هغې د لاسه وشرمي. د هر څه به د خلکو مخکې راښکاره کي، هر څه. ډېر د یېرې خبره ده. نو دا زموږ د اعمال به رب العالمین موږ ته ښیي چې دا ستا اعمال دي. او دا څه لرې خبره نه ده. نن سبا وګوره دا موبایل چې راوتي دي او دا کیمرې راوتي دي، نه دا ویډیوګانې ورکوي پلاني ځای کې غل دا چلو کو، پلاني ځای کې غل دا چلو کو. ته واریان شي چې دوی په دغه ټیم کې د غل له څنګه ورسېدو چې کیمرې ورته ولګوله. نه، هغه پټه کیمره ورته لګېدلي. نو په هغې کې د هغه غلا ښکاره شي چې دی داسې راغی بینک ته دننه، دی داسې دوکان ته ورغی، سړی په چاړه وو، سړی په ټوپک وویشتو. بیا هغه ویډیو وچلېږي، د غل پته ولګي. قیامت په ورځ به ستا هم داسې ګورې هر څه وچلېږي او هر څه به راښکاره شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نو چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې خیر نو وبه ویني هغې لره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او چا چې عمل وکړو په اندازه د ذرې بدي نو وبه ویني هغې لره. ذرې برابر عمل به مو راښکاره کړي، ذرې برابر. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ اتقوا النار، جهنم نه ځان بچ کړئ، ولو بشق تمره ولو بکلمة طیبه. که ته د کجورې دانه پوره نه، نیمه کجوره راغلي، د کجورې سیسه راغلي او غریب لی ورکې، په دې باندې مو ځان د اور نه بچ کړئ، دا به مې حسابي. ولو بکلمة طیبه، خوږه خبره دې چاته وکړه، چا سره میلاو شوې او خوږه خبره دې وړه غوندې خبره دې چاته وکړه، دا د قیامت ورځ حسابي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې راځي لا تحقرن من المعروف شیئا. په دې ښو کارونو کې یو کار بد مه ګڼئ، ښه کارونه چې دا ټول ډېر اوچت دي. ولو ان تلقى اخاك ووجهك الیه منبسط. که ته چې د خپل یو مسلمان ورور سره میلاو شي او موسکۍ وي د دې لپاره چې مسلمان خوشحاله شي، نه دا هم د قیامت پر ورځ حسابي. صرف دا مخ بدلول. ګوره یو سړی موسکی شي دی کوم غټ کار کوي، څه غټ کار کوي، خو صرف دا خوله لږه کولاو شي، دا سترګې لږې راټولې شي او د دې مخ نه یې ښکاري دا سړی موسکی دی، دا هم د قیامت پر ورځ حسابېږي. نو بیا یې څه خیال دی دا کوم چې غټ اعمال کوو دا به نه حسابي. دا غټ ګناهونو کې چې موږ لګېږو نښتي دا به نه حسابي. رسول صلی الله علیه وسلم د ګناهونو مبارک یو ډېره عجیبه خبره کړې په یو حدیث کې امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی وی فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وی دا وړو ګناهونه انسان ته ډېر سپک ښکاري، دا څه ګناه ده، دا راجمع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تر دې چې سړی تباه کړي، هلاک کړي. یو ځای کې داسې مثال به پیش کړی شوی دی لکه چې کسان ځي او یو لرګی وړوکی ورته کې توتنې راوړي او یږدي جمع کوي په اخر کې بیا څه ولګي د هغې نه اور ترې ولګي غر سره جمع شي. نه دغه شان ستا دا واړه اعمال چې کوم دي تا ته واړه ښکاري، خو دا ډېر غټ دي، دا حسابي. د بعضو کسانو ته دا ګناهونه د بعض ګناهونو سره عادت شوي دي، بس دا ګناه ته سره ګناه نه ښکاري. دروغ نن سبا ډېرو کمو خلکو ته ګناه ښکاري، دوکه ورکول ډېرو کمو خلکو ته ګناه ښکاري، حالانکه دا غټ ګناهونه دي. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په جومات کې یو داسې لشه پرته لشه چې په نظر باندې هغه داسې په مشکله راځي او تا دا اوچته کړه د جومات نه دې وویسته، د قیامت په ورځ به دا ستا په تله کې پرته وي، هر څه به تا سره حساب کوي. او دا د رب العالمین عدل دی چې د هر څه حساب کوي. که د هر څه حساب نه کېدی نو بیا خو یو سړی واړه نیک اعمال کوي او هغه نه حسابي، یو سړی چې بدیانې کوي وړې او هغه دې نه حسابي، دا خو بیا عدل نه شو که نه. څه چې تا کړي دا به تا ته میلاویږي د قیامت په ورځ. دا د دې صورت غټه موضوع ده. نو درس دې څه واخیستی شو چې خپل اعمال برابر کا،
د درس واغسته شو د دې فائدې وروته چې خپل اعمال برابر کړه ځکه چې د اعمال اسی پالتونی جوړي د دې به تاسو حساب کی